بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزانو نن درس کې د شب برات چې پښتو کې هغه ته پنځلسه وایي د صبح سرحد په مختلفو علاقو کې عموماً په قرم جنسه کې خصوصاً 15 شعبان رمضان نا مخکی چې کومه میاشت تا هغه په 15 تاریخ باندې خلک ډېر خوشحالي کوي، عقیدت سره مناوي او خوراکونه په دې شپې پخې، چرګان پخې او مردگانو ته ایصال ثواب کوي، قبرونو باندې خلک نظرونه چړاوي. عوام دې ته په پښتو کې پنځلسه وایي، څوک ورته خشپا وایي، خاص خلک ورته شب برات وایي. اوس لیدل دا پکار دي چې آیا قرآن او حدیث او د مذهب په کتابونو کې د دې شپې متعلق څه لیکلي دي، او آیا دا شپه څه خاص د ثواب شپه ده یا په دې شپې خو خوراکونو پخول او د خلکو مردگانو ته حساب ایصال ثواب کولو عقیده نظریه صحیح ده یا نه؟ آیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې شپه باندې اختیار زیارت لتلو او کتلو نو ولتلو؟ آیا نور خلق لهم تک پکار دے؟ او د عوام او د خواص دا نظریه ده چې شب برات دومره بختور شپه ده چې په دې شپې باندې راتلون کی کال تقدیرونه الله لیکي، د بندا د مړ کېدلو او د هغه د ژوندۍ کېدلو، د فلانی به دومره زمن کیږي، د فلانی به واده کیږي، فلانی به مړیږي، فلانی به بیماریږي، وی دا ټول تقدیر تر راتلون کی کال پورې الله لیکي. دا د خلقو عقیده ده. قرآن او د حدیث او د مذهب کتابونه سوای دا ډیره اهمه خبره ده. نو ټولو نه اول خو په دې خبره باندې سوچ پکار دی چې دا شب برات نوم چې ده چرته قرآن او د حدیث په ذخیره کې د شب برات نوم نشتا. کسو کوئی چشتان و یاران زندہ صحبت باقی یہ حوالہ دی پیش کی. فقیہ العصر مرشد المجاہدین وکیل احناف ترجمان دیوبند حضرت مولانا مفتی رشید احمد لودھیانوی رحمہ اللہ آغا یو کتاب رسالہ لکلی دا 7 مسائل آغا پا صفحہ نمبر 20 کی لکلی دی چه چرتا قرآن و حدیث کے دا شب برات نوم نشتا. امدارنګ یو کتاب د شب برات نوم دی، د هغه هم په صفحه نمبر 9 باندې لیکلی چې د شب برات نوم قرآن او حدیث کې چرته نه راغلی. شب د فارسی ټکی دی، عربی کې کچره دا شپه اسلامی شپه وې نو د دې به نوم لیلۃ البراءت وې، شب برات بنوا، ځکه چې شپې ته عربی کې لیلا وې، لیلۃ البراءت به ورته وې. چون کې دا ټکه د شیعاګانو ایجاد دی، شیعاګان ټول د ایران فارسی بانان دي، نو ځکه دا مشهور دی په شب برات باندې. شب د فارسی لفظ دی، براءت په عربی کې مصدر دی، اسم فاعل د دې مصدر ناراضی بریئون، جمع راضی بریئونا، او دغه لفظ براءتنا متعدی مصدر جوړیږي تبرع. عربی په زبان کې دا لفظ د بیزاره او د نفرت په معنی استعمال شوی دی. چانه چې نفرت کوي، چانه چې بیزاری کوي، چې ورته وایي چې مړه زه تانه جدا یم، بس
نن نبات زما او ستا په مابین کې هیڅ خپلوالی نشتا، نو هغه ته لفظ براءت استعمالیږي. زتا نه بریم وای دا څه کنه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم حدیث مبارک کې راځي انا بریء منهم وهم بریئون مني، څوک چې زما په طریقې عمل نه کوي زه د هغوی نه جدایم، هغوی زما نه جدا دي. نو د براءت لفظ عربی کې د نفرت او د بیزارۍ په معنی کې راځي. سورۃ براءت قرآن کی سورۃ توبہ دا غدو نمونه دی. سورۃ براءت هم ورته وایي، سورۃ توبہ هم ورته وایي. پاغي کې اول نمبر آیت ته اللہ فرمائی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. براءۃ من اللہ ورسولہ جدائی دا اللہ و دا رسول، اللہ و رسول جدا دی. الی الذین آہو کساننا عاہدتم من المشرکین، کم مشرکان سرا چتاسو معاہدہ کردی دا اغین جدائی اختیار کے. براءۃ من اللہ. اندارنگے سورۃ توبہ کے اللہ جل جلالہ آیت نمبر 3 کی وئی ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اللہ بری دے، اللہ جدا دے د مشرکانونا او رسول دا اللہ ہم تے نہ جدا دے. اللہ ہم د مشرکانونا جدا دے پریدا ورسرا، رسول ہم د مشرکین نہ جدا دے. سورۃ انعام آیت نمبر یو کم اتیایم. سورۃ انعام آیت نمبر یو کم اتیایم یعنی 79. آگے کیوں اللہ جل جلالہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام متعلق قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. قال ورتوی ابراہیم علیہ السلام اے زما قوما انی بریء مما تشرکون، زستاسو د شرک نہ بری و جدا یما، تاسو مشرکان یہ او زم وحید یما. انی بریء مما تشرکون، تمہارے شرک سے میں جدا اور بری ہوں، یہ میں اعلان کرتا ہوں. اندارنگی سورۃ یونس آیت نمبر 41 آگے کہ اللہ فرمائی انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون. تاسو جدائے دا غسنا اعملو چکم عمل زکومام، وانا بریء مما تعملون او تاسو جدائے دا عملنا چیزے کومام. پیغمبر مشرکانو توئی چی تاسو کم عمل کوئے زد آغن جدائیم او زچی کم عمل کوم حقین تاسو جدائی. سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 4 کی اللہ فرمائی اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. کلا چوی اغوی ورت اخپل قوم تام انا براء منکم من جدائی تاسنام ومما تعبدون من دون اللہ او من ستاسو اغو بوتانو او معبودانو نهم جدایو. کم بوتانو و معبودانو تا تاسو چم اللہ نعلوا عبادت کوئی. یعنی دا آیاتونا ما دا دید پارا پیش کو چه قرآن پا دے آیاتونو کی دا براعت تکر آگلے دے او حدیث کے ہم دا براعت تکر آگلے دے. نو معنی دا تینا جدا کے دل قرآن و حدیث کے دا براعت تکے استعمال شوئے دے دا جدائے او دا نفرت پا معنی باندے. او شب برات چرت پا قرآن و حدیث کی نشتا، صرف براعت راغلے دے خود جدائے پا معنی باندے راغلے دے. نووس خلق وئی چی پا دیش پا باندے اللہ تقدیرون لکی، نو زداویم چی شب براعت معنی دا دا جدائے شپا. ووس دا تقدیر لکلو سرا دا دی نوم سے تعلق شتا. شب تقدیر نومی وحنا منگ بویلی وی چی یرا کی دیشی دا معنی شب تقدیر یرا دا تقدیر شپا دا. شب کتابت نومی وحنا یرا دا لکلو شپا دا. شب برات د جدائش پا او بل طرف تا وئی چه دا چونکہ دی کی تقدیرونا د یو کال نا تر بل کال پوری لکلے شی، نو د لیکلو او د براعت په منځ کی هیڅ تعلق او مناسبت نشتا. خو ولدا دا سے دا ذکر
زی امام مهدی چې هغه ورتوي دلسم امام ورتوي امام مهدی دا هغه په پیدائش باندې شیعاګان خوشحالي کوي فرضی امام شتنا دوی مخکې نه دا کیسه جوړه کړې و چې دلس امامان به فلانه د فلانی زوی دی د بزوی کیږي د دبا کیږي دلس امامان به پیدا کیږي دا الله شان و چې ولسم امام پیدا شو ناغا لا ولد مرشه میراث چې ورته وای 11واں امام میراث وفات شو نو د دې ولسم خو پیدا نشو دوی دروغ جوړ کړل چې امام مهدی هغه زوی پیدا شوی د دې ولسم امام دا غنوم امام مهدی خو چې څنګه پیدا شو بس په غار نه نوته امام غایب ورته وای دا به بیا دنیا د ورانه دونه مخ کې قیامت ورځ نه لګ وړاندې بروزي او هغه بزان سره قران حقيقي اصلي قران چې کم دی دی وی چې سلويخ سپاره دی وی هغه بزان سره راوباسي نو دوی فرضی او نوم جوړ کړي دی د امام مهدی یو خود سنیانو امام مهدی دی یو د شیعاګانو مهدی جدا دی نو دوی د هغه په پیدایش کې دا ورځ د هغه د پیدایش دوی فرضی مقرره کړي دا پاغه باندې دوی خوشحالي کوي او د صحابه کرامو او د تمامو مسلمانانو نه پدیش په باندې دوی د بیزاره اعلان کوي د شیعاګانو شپه ده شب برات ورته زکوای چې پدیش په باندې هغه راغونډيږي او تمام صحابه کرامو باندې لعنت لګي الیاذ بالله دا وایي چې د پیغمبر ټول ملګری الیاذ بالله نقل کفر نباشد دوی وایي شیعاګان چې د پیغمبر ټول ملګری الیاذ بالله مرتد شیو اغا منافقانو هغه باندې لعنت وایي دوی الیاذ بالله نو دا شپه د هغه دا زکه ورته لیلتو شب برات ورته زکه وایي یعنی د جدای منګنه د سنیانو او صحابه کرامو نه د بیزاره اعلان کوي وګوره د شیعاګانو یو کتاب د تحفۃ العوام د هغه مصنف په خپل کتاب ارمغان عجم کې لیکي صفحہ نمبر 124 کې هغه وی جملہ متذکرہ برکات اس شب یعنی شب برات کہ صرف اس لیے ہیں کہ جناب صاحب امر علیہ السلام کی اس شب ولادت ہوئی ہے آغا وہی پر صفحہ نمبر 124 ارمغان عجم کے وہی چھ د دیش پہ نور برکاتنا علاوہ یو لوی برکت دارے چھ پدیش پہ باندے جناب صاحب امر علیہ السلام پیدا شوئے دے صاحب امر دوی امام مہدی غائب توئی بہرحال صاحب امر دوی دولسم امام غائب توئی دا شب برات منگڑت کی دلو باندی مستقل کتابون علماء کرام لیکلی دی زد دی صرف یو څو کتابونو حوالی او د هغه عبارات چې زمنګ د امت علماء کرام د دې متعلق سوای محدثین سوای زمنګ د مذهب فقها سوای او علماء دیوبند سوای صرف مختصر انداز باندې کلی دی باندې مستقل کتابونه لیکلي شي دي معرکۃ الارام مسله ورته وای د اکثر خلکو خیال دار سنیانو کی چې کم ذهنی خلق دي دا حلوا خوره او د خو خوراکونو شوقیان دي نو هغوی دا وایي چې قران کی سورته دخان کی آیت راغله ده انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم اللہ فرمائی انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ من دا قرآن نازل کرے دے مبارک شپه باندې انا كنا منذرین من يرون کیو فیها یفرق کل امر حکیم پدیش پاباندی جدا کی دلی شی ہر یو امر پدی کی تقسیمی گی ہر حکمت والا کار نو دا حلوا شوقیان وئی چی گورا دی آیت نشبی برات ثابت تے وئی چی اللہ فرمائی چی ما پدیش پہ قرآن نازل کرے اور پدی کے ہر د حکمت والا کار تقسیم کی گی وہی دین شب برات مراد دے نصف شعبان چلے شب برات لیکن زداویم چھ قرآن کریم نہ دا خبر مخالفہ دا دا قرآن دا یو آیت تشریف پا بل آیت کے رازی لکہ ما در تشروع کی کلا چھ درس قرآن شروع کولو گورا سورت فاتحہ کی انسان اللہ تسوال کئی اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ماتا نے غلا رخایا سورہ بقرہ پہ ابتدا کہ اللہ وی ذالک الکتاب لا ریب فیہ اگا نیغ لار چھ غواڑی دا قرآن دا
सूरत फातिहा के अल्लाह दरी पार्टे जिक्र कई, सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, नंबर 2 गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, नंबर 3 वलज़्ज़ालिन। दा द्रो परते तशरीह कुरान पर सूरह बकरा की करे, अलमुत्तकीन तारीफ करे, अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैब व युक़ीमून अस्सलात, बियाद कुफारो करे इन्नल लज़ीन कफरू सवाउन अलैहिम, बियाद मुनाफिकीन करे व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना। ये दो कुरान यो आयत तशरीह बल आयत कई दुई वही च देना शब बारात मुराद दा मंगोती च कतान ना प्रयोत है कुरान के अल्लाह फरमाई तो हुई च दे के अल्लाह कुरान नाजिल करे रे और पदी की तकसीम दो खो कारून कीगी। अल्लाह व इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मादा कुरान पर लैलतुल क़द्र बांधे नाजिल करे रे। तो वही च सूरत दुखान की लैला मुबारक ना मुराद शब बारात ते कुरान हुई च मा पर लैलतुल क़द्र की कुरान नाजिल करे अल्लाह वही नो दा खुद दी दो आयतुन टकराव राजी का तचिदास लैलतुल शब बारात मानते वाखले खाका सोकदा हुई च यारा लैलतुल क़द्र हम दगा शब बारात दे की देशी सोकदा हुई ज़ेंचना। कुरान करीम की सूरह बकरा के अल्लाह 180 नंबर आयत के वाई शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, म्याश्त रमज़ान हगा म्याश्ता च दे के अल्लाह कुरान नाजिल करे रे। नो अल्लाह दाओ खुदला च कुरान पर लैलतुल क़द्र के नाजिल दे और लैलतुल क़द्र पर रमज़ान के दा नो च कला लैलतुल क़द्र पर रमज़ान के दा नो लैले मुबारक द सूरत दुखान आयत ना खुद ब खुद दा मालूमा व सादिक अशवा च दिन शब बारात निस्फ शाबान मुराद न दे लैलतुल क़द्र तेना मुराद दे दे आयतुन न सफा मालूम अशवा। बहरहाल तफसीर इब्न कसीर जिल्द 4 सफा नंबर 137 की अलामा इब्न कसीर देर बेहतरीन अंदाज बांधे जवाब करे दे दे शुबहे ज़दा आगे नफ्स पुख्तो की तर्जमा दर तकौम कचरे अरबे इबारात वर सरवाई नो डेर बउगदश आगा फरमाई चिचा दा वेली दी चिदा लैलत मुबारका सूरत दुखान की चिकम दे देना मुराद निस्फ शाबान दे आगा वही लकसंग च रिवायत दा इकरामा के रागली दी दा इकरामा पर रिवायत की रागली दी च आगा वही च लैलत मुबारका ना मुराद पर सूरह दुखान की चिकम लैला मुबारका दे देना शब बारात मुराद दे नवई का चा दा हुई च दे आयत ना लैला शब बारात मुराद दे नो यकीनन आगा बेमहल खबर उकड़ा आगा बेमहल खबर करेगा जका च बेला शुबा दो कुरान करीम नस के दार आगली दी च दाशपा यकीनन पर रमज़ान के दा सफाई वेल दी शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान नो दो कुरान आयत दावई च दाशपा पर रमज़ान के दा आगा हदीस चिकम द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना रिवायत थे आगे की दार अजीज च दा इवा शाबान की इवा शाबान ना बल शाबान पूरी फैसले पर किली कलेश नो कुरान वही च दाशपा पर रमज़ान के दा और द इकरामा वाला आगा रिवायत वही चिना आगा शाबान के दा नो कुरान रिख्तिया वही और का इकरामा रिख्तिया वही कुरान रिख्तिया वही इकरामा रिवायत दरोग तड़ले रे पैगंबर अलैहिस्सलाम बांधी दागी में इंशाअल्लाह मख की पोस्टमार्टम राशि न इकरामा पर रिवायत के रजी च देवो शाबान न बल शाबान कोई फैसले लिखेशी देह द पूरी निकली दी हुई कयो सड़े निकाह कई और दाग बचे पैदा की गई हालान के दाग नून पमड़ो की लिखले शवेई ब्या इब्न कसीर फरमाई च दा हदीस मुरसल दे और वही दा से नूर किस्म रिवायतुन सुमर छिदी दा दो कुरान करीम नसरा तारुज नशी कवले यानी दा से मनगढ़त रिवायत दो कुरान मुकाबला नशी करे कुरान सफा वही च गश्प पर रमज़ान के दा तफसीर इब्न कसीर सलोरम जिल्द 137 नंबर। इमाम इब्न अरबी पर अहकामुल कुरान पर सलोरम जिल्द सफा नंबर 1678 की लिखी आगा वही द शब द निस्फ शाबान पर बारकी चरता काबिल एतमाद रिवायत निश्ता यानी शब बारात पर बारकी चरता यो रिवायत हम काबिल एतमाद निश्ता और न दीश पे द फजीलत पर बारकी और न देश पे की द तकदीर फैसलो द लिकलो पर बारकी ची कम रिवायात रागली दी हुई आगे तरफ था बिल्कुल इल्तिफात मकवई कम रिवायात से रागली दी टोल मनगढ़ती आगे तरफ था इल्तिफात मकवई
امام قرطبی رحمت اللہ علیہم ام دغس لیکلی دی پا الجامع لاحکام القرآن جز 16 صفحہ نمبر 85 کے اگر صفحہ وئی چې د نصف شعبان په باره کې یعنی د پنځلسی په باره کې هیڅ قابل اعتماد روایت نشتا، لہذا دیش په طرف ته د سره التفات یعنی د سره لیفت مور کوي. امام ابو بکر ترتوشی رحمت اللہ علیہ هم انداسی لیکلی دی الحوادث والبدع صفحہ نمبر 130 کے هغه فرمایي چې زید ابن اسلم رحمت الله علیه فرمایلی دي چې ما د خپل مشایخ او فقها رحمه الله نه د دیش په متعلق نصف شعبان متعلق هیڅ څوک داسې نه دی لیدلی. ہم نے اپنے مشایخ و فقہا رحمہ اللہ میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا جو نصف شعبان یا حدیث مکحول کی طرف کوئی التفات کرتا ہو. وہی منچر تخپل فقہا اور مشایخ استادان داسی ندی لیدلی چې آغا د مکحول روایت طرف تا چې آغا د شب برات پبارکی دے دی طرف تا چرتا ہوئی لیفٹ ور کڑی چرتا ہوئی التفات کڑی. یہ حضرات اس رات کو دوسری عام راتوں پر کوئی فضیلت نہیں سمجھتے تھے. وہی فقہاؤ اور استادان و علماؤ دغ شپیتا نور شپو باندی ایچ فضیلت ہوئی نور کولو دای نوی چې دا شپه په نور بهتره ده، نه عام شپه ده. ابن ابی ملیکہ تچاوی ابن ابی ملیکہ تچاوی چې زیاد نمیری وئی چې شب نصف شعبان کا اجر لیلۃ القدر کے برابر ہے. وی ابن نمیری وی زیاد نمیری چې د نصف شعبان د 15 شپې اجر د شب قدر په برابر ده. چې کله دا غواوري دا نو ابن ابي ملیکہ رحمت الله علیه فرمایل چې کچره ماته نه دا واوري دا خبره زیاد نمیری نه ما دا خبره واوري دا او زمان لاس کې کوتک وی نو زبه په کوتک باندې و هم چې دا خبره څنګه کوي چې شب برات ليله القدر برابر ده. لیلۃ القدر ډیر لوی شپه ده او شب برات هیڅ شی نه ده. وګوره الحوادث والبدع صفحه نمبر 130. علامہ محمد طاہر علی بن علی الحنفی الپٹنی اغلی کی په تذکرۃ الموضوعات صفحه نمبر 45 کې وایي چې ابن دحیہ فرمایلی دي چې صلات براءت مبارکی چې څومره روایت دي ټول موضوع او منګړت دي، یعنی د 15 شپه او د دې برکاتو په باره کې چې کم روایت دي ټول منګړت دي او په دې کې یو روایت مقطوع ده کټ شوی دی مینس کې راوي. وای کم سره چې په دغه روایت باندې عمل کوي نو وای د هغه دروغ کې دل ثابت شوی دي او هغه د شیطان نوکرانو کې دی. هغه سره کم سره چې 15 شپې کې چرګان علالای او دا بختور شپه بولی وای نو هغه د شیطان نوکرانو کې دی. هغه سره امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ پر لطائف المعارف صفحہ نمبر 143 کی لکھی فرمائی چې شب نصف شعبان پر سلسلہ کی ډیر روایات تھی چې په هغه کې اختلاف ته. اکثر روایات محدثینو ضعیف ګڼلې دي چې دا ضعیف روایات دي. وی په دې ټولو روایتونو کې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طرف ته چې کوم روایت چا منسوب کړي وي هغه روایت تخریج امام احمد ترمذی ابن ماجہ رحمهم اللہ کړي دي. خو امام بخاری رحمت الله علیه هغه ته هم ضعیف ویلي دي. د عائشہ روایت چې کم ده یعنی چا عائشہ طرف ته داغه نسبت کړي دي رښتیا خو د عائشہ روایت نه ده خو چا داغه طرف ته روایت نسبت کړي دي وی هغه هم امام بخاری ضعیف ګڼل دی. وګوره لطائف المعارف صفحه نمبر 143. اوس چې د شب برات یعنی د دې 15 په باره کې یا د دې 27 رجب په باره کې چې ورته د مردگانو عید وای کورمه کې ورته خلک د مردگانو اختر وای مردگان بم دوی کې دې چې چرته باغې پکې جنگي. خو بهر حال نو یو روایت درته ذکر کوم او بیا د هغه پوسټ مارټم چې زمنګ علماء د هغه په باره کې څه ویلي. یو روایت ته چې هغه اکرامه د ابن عباس نه روایت کړي دي. روایت دا سره چې په نصف شعبان یعنی په 15 شپې باندې تقدیرونو فیصله لیکل شي او بختور شپه ده. خو یاد ساته اکرامه چې ده یو خو اکرامه ابن ابي جهل له د ابو جهل زوی اکرامه هغه لوی صحابي ده مسلمان شوی ده هغه نه دا بل اکرامه ده دا د ابن عباس آزاد کړي شوی غلام ده. ابن عباس غلام او هغه آزاد کړي ده
او محدثینو په نسبت باندې انتهایی ناقابل اعتماد ده او ضعیف راوی ده متکلم فيه راوی ده ډیر کلام په محدثینو فرمایله ده چنانچه سعید ابن المسیب خپل مرګ په وخت کې خپل غلام برد داغه غلامو هغه ته وصیت کړي میزان جلتی 3 صفحه نمبر 96 کې هغه وصیت ذکر ده چې سعید ابن المسیب کله مړ کېدو نخپل غلام ته وی چې یا برد لا تکذب علیا کما کذب اکرم علی ابن عباس خپل غلام ته وی چې اے بردا زما د مرګ نه پما دروغ راونه تړي لکه څنګه چې اکرمه په ابن عباس باندې دروغ ورتړلیو د هغه د مرګ نه بعد یعنی معنا دا شو چې اکرمه کم روایت د ابن عباس نه نقل کینو هغه دروغ وي هغه دروغ تړي وګورئ المیزان جلد 3 صفحه 96 او امام زاهبی رحمت الله علیه میزان کی د ابن عادی کامل کی اندغه قول نقل کړي دی چې کما اکرمه ابن عباس طرف ته منسوب کړي دی چې اکرمه ذکر کړی دی چې په دې شپه باندې ابن عباس فرمایل چې فیصله لیکلی شي نو ابن عادی په کامل کی ذکر کړي او بیا ویلي دي چې منکرون دا ضعیف روایت ہے وګوره میزان جلد 2 صفحه نمبر 255 او میزان الاعتدال والتهذیب التهذیب هم اندغه خبره لیکلی دا چې اکرمه ضعیف راوی وو بلکې خارجی وو شیعو میزان جلد 3 صفحه نمبر 96 د رجالو په کتابونو کې لیکلي دي چې اکرمه ابن عباس طرف ته دروغ خبرې ډېری منسوب کولې ځان نه به دروغ جوړ کړل بیا به چې دا ابن عباس فرمایلی دي بعضو د دغه دروغ نسبت اسماعیل بن نفر طرف ته کړي دي چیرې ابن عباس نه دا روایت اسماعیل بن نفر کړي دي لیکن اسماعیل بن نفر هم ناقابل اعتبار راوی دي یحیی بن سعید القطان رحمت الله علیه فرمایي چې لیس بشیء چې اسماعیل بن نفر هیڅ شی نه و نسائی او ابو زرعه فرمایي چې لیس بالقوی دا ابن نفر قوی راوی نه و ابن حبان فرمایي چې د ډېر زیاتې غلطیاں نه وي د دې وجنه د روایت تر کړه شوی دی پر خودلې شوی دی د دې بیان د پاره وګورئ میزان جلد 4 صفحه نمبر 255 امام نسائی رحمت الله علیه په کتاب الضعفاء د نسائی کی صفحه نمبر 102 کې لیکي چې دا اسماعیل بن نفر قاوی نه دی احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایلی دي چې اسماعیل بن نفر سند هم یاد نشو ساتله نو روایت به څه بیانوله لہذا کم روایت چې بیانې یا دروغ ده رئیس المفسرین عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خپل قول امام قرطبی رحمت الله علیه نقل کړی دی یو هغه قول دی چې اکرمه یا اسماعیل بن نفر دا هغه نقل کړی دی چې له شب برات بختور شپدا په دې کې تقدیرونه لیکل شي یو خدا روایت ته دا خما درته وی چې دا دروغ دی کتابونو حواله می درته بیان کی عبد الله ابن عباس صحیح قول امام قرطبی رحمت الله علیه نقل کړی دی په تفسیر قرطبی 14 جز صفحه نمبر 85 کې هغه فرمایي يحكم الله امر الدنيا الى قابل في ليله القدر وی الله د دنیا تمام تقدیرونه ترتلون کی کال پوری لیکي فی ليله القدر په ليله القدر کې هغه شبه برات نه دی ویلي بیا فرمای ما کان فی حیات او موت او رزق وقاله قتاده ومجاهد والحسن وغيرهم وی دنیا کې څه چي دي کا مرګ ده کا ژوند ده کا رزق ده دا هر څه الله په ليله القدر کې لیکي او اندغه قول عبد الله ابن عباس چې کړي قتاده هم کړي مجاهد هم کړي حسن هم کړي او نور محدثین فقها هم کړي دینه معلومه شو چې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول د ليله القدر په باره کې د شب برات په باره کې نه ده اکرامه او د اسماعیل بن نفر چې کوم روایت ذکر کړي دا دروغ ده جمهور قول هم دا ده جمهور امت یعنی تمام امت دا فرمایلی دي چې د تقدیر فیصله په شب قدر کې لیکل شي نه شب برات کې ليله القدر کې هغه ویل دي قاضی ابو بکر ابن عربی فرمایي وجمهور العلماء على انها ليله القدر ومنهم من قال انها ليله النصف من شعبان وهو باطل لأن الله تعالى في كتابه الصادق القاطع شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الجامع لأحکام القرآن جلد 16 صفحه نمبر 86 وای چې جمهور علما په دې باندې متفق دي چې قرآن پکې نازل شوی دی او تقدیرونو فیصله پکې لیکل شي
آغا لیلۃ القدر ده او چاچی نصف شعبان د پنځلسی متعلق ویلی دي چې په دې کې تقدیرونه لیکلي شي هو باطل و دا قول باطل ده ځکه چې الله په خپل صحیح کتاب کې لیکلي دي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن چې قرآن پر رمضان کې نازل شوی دی نو دې څنګه وایي چې نصف شعبان 15 ده چې هغه کې دغه کیږي بہرحال دا د اکرامه د روایت حال ده چې کم روایت اکرامه کړي چې هغه د قرآن نصرهم تکراو خوري د صحابه کرامو اقوال سرهم او جمهور علماء رائے سرهم تکراو خوري د ټولو تحریراتو دا ثابت شوا چې فیصله شب قدر کې لیکل شي شب برات کې نشي لیکل او د شب برات فضیلت تمام امت علما د شب برات د فضیلت منکر دي چې د دې هیڅ فضیلت نشته صرف شیعاګان قائل دي هغه وایي چې را شب برات ډیره قبح بختور 15 ده او کم چې شیعه نما سنیان دي هغه هم په دې کې چرګان علی دي 15 کې دویم روایت یو روایت خداو چې تیر شو دویم روایت د شب برات په باره کې عثمان ابن مغیره نه روایت ده هغه وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي یعنی پیغمبر علیہ السلام طرف ته نسبت کړي دي چې شعبان نا بل شعبان پورې د مرګونو فیصله لیکل شي یعنی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته نسبت کړي دي دویم روایت وایي چې شعبان نا بل شعبان پورې د مرګونو فیصله لیکل شي تر دې حد پورې کوي سړي نکاح کیږي یا داغه اولاد کیږي او حالانکه داغه نوم په مردگانو فهرست کې داخلي وي او د ته پته نه دا روایت وګوره قرطبی 14 جز صفحه نمبر 85 ابن کثیر سلورم جلد صفحه نمبر 138 کې نقل کړی دی دغه د عثمان ابن مغیره والے روایت لیکن د دې روایت په باره کې ابن کثیر دا روایت نقل کړي هم ده به فیصله هم نقل کړي دا چنانچہ ابن کثیر فرمائی هذا حدیث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص وإذا حدیث مرسل ده دا سے مرسل روایت د قرآن او د صحیح روایات مقابله نشي کوي تفسیر ابن کثیر سلورم جز صفحه نمبر 138 او دین علاوه دا خو ابن کثیر لیکلی روایت نقل کړي بیا ویلي دي چې دا مرسل روایت ته ضعیف او دا د قرآن مقابله کې هیڅ شی نه ده دین علاوه د دې سند کې امام لیث نقل کوله والا ده امام لیث نے چچا نقل کړي ده هغه د عبد الله ابن صالح یعنی عبد الله ابن صالح د امام لیث نه دا روایت نقل کړي ده امام لیث ابن سعد کاتب وو عبد الله ابن صالح چې وو دا د امام لیث بن سعد کاتب لیکون کېو امام سعید ابن منصور فرمایلی دي چې دا دومره غافل انسان او عبد الله ابن صالح چې چا دا روایت نقل کړي ده ناقل ده چې پزمکه باندې به چرته یو کاغذ بیا موندو ناغه به مراو چتولو چې هغه باندې باسي او روایت لیکله هو نو بیا با هغه روایت به لیث او زهری طرف ته منسوب کو چې امام لیث دا فرمایلی دي امام زهری دا فرمایلی دي ابن خزیمه فرمایي چې د یو گاونډي د ډیر لوی دشمن وو د عبد الله ابن صالح هغه به کاغذ باندې فرضي روایتونه د تنگولي د پاره ولیکل بیا به د غولي ته ورځول د به سحر بیا په درس کې شاګردانو ته وی چې امام لیث دا روایت بیان کړي دی هغه به د امام لیث طرف ته فضول روایت چې گاونډي به لیکلو هغه به د سحر شاګردانو ته وی چې امام لیث دا څه فرمایلی امام نسائی فرمایي چې دا عبد الله ابن صالح ثقه راوی نه دی صالح ابن جزرا فرمایي چې دا ډېر دروغجن راوی وو علی ابن مدینی فرمایي چې د یو روایت هم قابل قبول نه ده امام احمد فرمایي چې په آخر کې د غلط احادیث نقل کول شروع کړیو د دې ټولو حوالو د پاره خبرو د پاره میزان جلد 2 صفحه نمبر 440 وګوره دا دویم روایت حالو د شب برات په باره کې یعنی د 15 په باره کې دریم روایت د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها طرف ته منسوب ده وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا حضرت عائشہ نقل کړي چې یو شپه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما په بستر باندې ولټولو خو په بستر باندې پروت موجود نو شپې می بستر باندې لاس وهلو پیغمبر علیه السلام په بستر نو ما دا غي لټول شروع کړو ورپسې وتم چې دا چرته تللی وی چې و مې لیدو بهار بقیع کې ولاړو جنت البقیع کې چې کم کې مردگان خختی وی بقیع کې ولاړو وی چې کله واپس راغې
نو وی چې اے عائشه ستا دا خیالو چې ما سره به د الله رسول زیادتی وکي ستا دا خیالو چې د الله رسول به ما سره زیاته وکي یعنی نمبر زماده کې دې شي دې بلې بیبي تشپې ورغلې ته زکه ما پسې راوتلې وي چې ستا دا خیالو چې پیغمبر به ما سره زیاته وکي عائشه ورته وی چې نه یا رسول الله ما زړه کې وی چې کې دې شي بلې بیبي لا ورغلې داغه خو نه بیبيانې وي د هرې بیبي به ځان لشپې نمبرو نو دا نمبر د عائشه او د شپې نو وی عائشه فرمایي چې ما ورته وی چې نه ما پتا بدګماني نه وا خو ما وی چې کې دې شي بلې بیبي لا ورغلې بیا و فرمایل پیغمبر علیہ السلام چې نن نصف شعبان ده یعنی 15 شپه ده رب اسمان د دنیا ته راکوزیږي او د بنو کلب د ګډو وختونو زیات خلکو ته مغفرت فرمایي دا روایت دوی سره لغونته دا سي دوی وایي چې دا ډېر مضبوط روایت ده خو اول خبره خدا دا چې دا روایت امام ترمذی نقل کړی دی او دا روایت نقل کول نه بعد امام ترمذی دا سے فرمایي چې ما د امام بخاری نه اوریدلی دي چې دا حدیث ضعیف ده وګوره ترمذی شریف جلد 1 صفحه نمبر 56 وایي چې ما د امام بخاری نه اوریدلی دي چې دا حدیث ضعیف ده او بیا وایي چې یحیی ابن ابي کثیر عروه نقل کړی دي دا روایت چې کوم ده یحیی ابن کثیر د عروه نقل کړی دی حالانکه د یحیی ابن کثیر عروه سره ملاقات نه دی شوی تاریخ نه دا معلومیږي چې یحیی ابن کثیر او عروه په یو وخت کې ندی تیر شي نو بیا څنګه یحیی ابن کثیر وایي چې ما د عروه نه اوریدلی تا چې یو سړی لیدلې نه ته دا خبره نقل کولای شي چې هغه نه ما اوریدلی دي تبا دا وایي چې ما فلانی نه اوریدلی دي هغه وایي چې ما فلانی نه اوریدلی دي نو وایي چې یحیی ابن کثیر عروه سره ملاقات نه ده شوی او بل حجاج ابن ارطاط د یحیی ابن کثیر نه نقل کوي حجاج ابن ارطاط د یحیی ابن کثیر نه نقل کوي حالانکه د حجاج ابن ارطاط هم یحیی ابن کثیر سره ملاقات نه ده شوی معلومیږي چې روایت دروغ ده ځکه چې یو سړی د یو سړی په دور کې نه دی تیر 300 کالو مخکې یو سړی په باره کې وایي چې یو ځل فلانه ناستو او دا خبره کوله ماته واورېده نو څوک به ورته وایي چې سړی هغه وخت کې ته چرته یې پوهېږې په دې وګوره ترمذی شریف جلد 1 صفحه نمبر 56 او بل عجیبه غونې لطیفه ده وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شپې قبرونو لته او قبرستان لا 15 په شپه باندې شب برات کې وایي 15 کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبرونو لته نو زه وایم چې خدای بندگانو پیغمبر خو چې تله ورسونه پس خزم بیا وتله وګنه دې روایت کې خدام راغلی دي کنه چې عائشه ور پسې وتله ولا ټاولوي نو چې تاسو حدیث معنی نو بیا خو چې ته قبرستان لږه بیا خو پکار دي چې تاسو خزم تشه بار نوزی تاولټي ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې خو دې روایت کې دا منسوخ شي چې هغه وته نو ور پسې بیبي لټې دنه ته وته نو ټول حدیث بیا والے نه مانی تم بیا ځان پسې خزر او باسه چې تا لټې دا غینه پټ وځه هغه به تا پسې بیا وځي بیا بدی لټې چې ویني چې تبه قبرستان کې ولاړې نو کته یې شنه د خزې استل نشته پکې نو بیا د نیم روایت مانی او نیم نه مانی پوهیږي پدې معلومیږي دا روایت ټول من غړت ته او د نقطې خبره ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پټ وتلو دې روایت کې هم دا دروغ روایت کې هم دا راغلي دي چې خزله پته نه وا نو معلومیږي دا چې کړه اختیار پیغمبر علیه السلام وتلې وی نو دا به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خصوصیت وی کچری د ثواب کار د ټول امت د پاره وینو بیا پیغمبر پټ ولې وی په کار لري چې د ماسختن اعلان کړو صحابه کرامو ته چې نن نصف شعبان شپه ډیر ثواب د ټول قبرونو ته وځي په کار وکړه د ثواب کار ویلې کنه په کار خو چې ټول ته نه وینو د ثواب کار نه دی معلومیږي چې دا دغه خصوصیت ته او حقیقت ته دا خبره صحیح هم معلومیږي نسائی شریف کې یو روایت ته هغه د دې خبرې تصدیق کوي چې دا کار پیغمبر علی السلام پورې خاص ته د امت په باندې نشته وګوره نسائی شریف جلد 1 صفحه نمبر 206 موطا امام مالک صفحه نمبر 85 اگے کی وہی کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فلبس ثيابه ثم خرج قالت فامرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في ادناه ما شاء الله ان يقف ثم انصرف فبلغته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو شپه پاسدو کپڑے واغوندې نو عائشہ فرمایي چې ما خپلې وینځي بریرا ته وی چې تور پسې لاړه شډې چرته زی نو وی چې هغه ور پسې لاړه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویلیدو
چې هغه په جنت البقیع کې ولاړ دی او دومره ودرېدو چې څومره د الله خوښه وي. ماته بریرا پټه راغله، ماته وی چې هغه خو جنت البقیع کې ولاړ دی دعا کوي. وی ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هیڅ ونه وی چې کله سحر شو نو ما ورته وی چې ته د شپې وتلې وي او ما در پسې وینځه لګلې و. وی پیغمبر علیه السلام فرمایل چې انی بعثت الی اهل البقیع، ز الله جنت البقیع ولا مردگانو ته لګلم لاصلی علیهم چې اغوی باندې زه مونږ کوم، اغوی ته دعا وکم. چې زه اغوی ته دعا وکم دینه معلومیږي چې الله پیغمبر ته ویلی چې تلاړ شه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعا د پاره اغوی ته ورغلو، دا د پیغمبر خصوصیتو، هغه ته الله ویلی چې تلاړ شه. تا ته چا ویلی دي چې ته پدیش په باندې شګان حلالوا؟ خبر حل دا صحیح روایت ته دا غيو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې ما ته الله ویلی. دا علی الاعلان دا خبره ثابتای چې نه ام المؤمنین ورپسې چټنه تلیوا او نه شب برات خوبی بیان شوی دا، صرف دا ویلی چې اهل بقیع د پاره ما د مغفرت دعا کولا. دې روایت نه صحیح روایت نه هم معلومیږي چې دا عائشہ رضی الله تعالی عنها طرف ته کوم روایت منسوب ده چې پیغمبر د شپې وتله او بیا عائشہ ورپسې وتله، دا روایت دروغ ده. ولی عائشہ دومره بدګمانه او په پیغمبر علی السلام چې پیغمبر باندې دا بدګمانی کوله چې دې به مانه سوا زما په نمبر کې به بلی بیبي تلار شي. تاسو دا ایمان شته چې عائشہ په پیغمبر دومره بدګمانی کی چرته بهونه کی؟ خدا روایت دروغ ده. اور قرآن کې الله فرمایي وصلی علیہم ان صلاتک سکن لهم، سورۃ توبہ آیت نمبر 103. اللہ فرمائی دعا کوا دے مردگانو د پارا، ستا دعا د دوی د پارا سکون سبب دے. لہذا قبرستان تلل او د اغینا د مغفرت دعا غختل د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیتو، ځکه چې هغه الله حکم کړو، ځکه هغه په دې شپې باندې تشریف وړو چې چاته پته ونه لګي. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیہ د تبلیغی جماعت مشر هغه په اوجز المسالک دویم جلد صفحه نمبر 530 کې لیکي ان جبريل اتانی فقال ان ربك يأمرك ان تأتي اهل البقيع فتستغفر لهم. وی جبريل ما تراغه ما ته وی چې تا الله حکم کوي چې تلار شه بقیع تا او غوی ته مغفرت دعا وغواړه. دینه معلومیږي چې دا د پیغمبر خصوصیتو هر امتی د پاره نشتا. اندارنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بقیع تتلل شب برات کی نو بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی كلما كان ليلتها من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخرج من آخر الليل الى البقيع. اوجز المسالک کی تبلیغی جماعت مشر مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرمائی جلد 2 صفحہ نمبر 530 کے وہی چې كلما كان ليلتها من رسول الله، عائشہ فرمائی چې کله به هم ما سره د پیغمبر علیہ السلام د شپې نمبر وو نو يخرج من آخر الليل الى البقيع، نو آخری شپه کې به د بقیع ته وته. دینه معلومیږي چې په شب برات نه وته، هر کله به چې شپې نمبر عائشہ سره ونه وته با، ولې عائشہ سره همیشه په شب برات کې نمبر راتلو نه. دینه معلومیږي چې صرف شب برات کې نه وته بلکې هر شپې وته، ځکه چې الله ورته حکم کړو چې ته دوی ته دعا کوه، دا دوی لپاره سکون دی. بہر حال څلورم نمبر روایت شب برات په سلسله کې چې کوم دی هغه ابو موسی اشعری طرف ته منسوب دی چې هغه نه ابن ماجه نقل کړی وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه روایت ده چې الله تعالی نصف شعبان پشپا باندې را سرګندېږي او د مشرکانو او کینه پرورونو علاوه هر چاته معافي کوي. نټولو ناول خو د دې سند باندې نظر اچولو نه مخکې اول په متن باندې نظر واچوي. الله نصف شعبان شپې باندې را سرګندېږي، نو کچره میاشت د 1.5 ورځې وي نو بیا خو نصف شعبان په 15 باندې راځي کنه. خود عربی شپه خو یوا د عربی میاشت بعضی 30 بعضی 29 کله 30 کله 29 خاطه د شعبان میاشت 29 دن وا، نو نصف شعبان بیا شپه راځي، نصف چې نیمه کې بیا ورځ راځي شپه 29 کله نیمه کې نو بیا شپه نصف ناراضي. اول خو په دې متن کې دومره غټه غلطی ده. او بیا په سند باندې نظر واچا، د دې په سند کې عبد الله ابن لهیعه ده، دا هغه یو روایت هم قابل نه ده، د ناقابل د دې روایت ناقل چې کوم دی ابن عبد الله ابن لهیعه ده. امام ابن معین فرمایي چې ابن لهیعه ضعیف ده او په دې باندې هیڅ دلیل نشي نیولای، د چې کوم روایت ذکر کی آغا فضل وی. امام یحیی فرمایي چې دا ضعیف راوی ده. امام نسائی فرمایي چې دا عبد الله ابن لهیعه ضعیف راوی ده. یحیی ابن سعید فرمایي چې دا هیڅ شی نه.
امام ابو زرعہ فرمائی چې دا دروغجن وو. مقدسی فرمائی چې دا متروک الحدیث ته. د دې لپاره وګوره تهذیب التهذیب صفحہ نمبر 329 نا 331 پورے. میزان الاعتدال صفحہ نمبر 475 19 تر 478 پورے. بیا دا ابن لہیعہ په دې روایت کې کله وایي چې ما دا روایت زید ابن اسلم نه اوریدلې ده، او کله دعوه کوي چې نه ما ضحاک ابن ایمن نه اوریدلې ده. خو عجیبه خبره ده، پته نه لګي چې دا دوار او یان چې دا دینم اخلی زید ابن اسلم یا ضحاک ابن ایمن دا سوکتی. امام زهبی ابن عدی ابن حجر دا درې واړه فرمایي چې زید ابن اسلم چې نه زید ابن سلیم دا مجهول راوی ده. زید ابن سلیم مجهول راوی ده. امدغه خبره محدثینو د ضحاک ابن ایمن په باره کې هم کړی دا چې دا کم دویم سړی دی یادای چې دا هم مجهول سړی دی، هیڅ پته یې نشته. وګوره شب برات کیا ہے صفحہ نمبر 37 صفحہ نمبر 38. پنځم روایت پدې کې د حضرت ابوبکر صدیق طرف ته منسوب ہے. وہی چې حضرت ابوبکر صدیق طرف ته منسوب دی چې وہی الله فرمایي چې الله تعالی په نیمه شپه د شعبان کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی کہ اللہ په نیمه شپه اسمان د دنیا ته راکوزیږي، مشرک کی نه پرور نه علاوه د هر چا مغفرت کوي. لیکن دا روایت په کتب د حدیثو کې بالکل نشتا. البته ابن عدی په اسماء الرجال کتاب کامل کې ذکر کړی دی، خو بیا یې ویلي دي چې دا روایت منکر ده یعنی ضعیف ده. او د دې روایت په سند کې عبدالملک بن عبدالملک ده. امام بخاری وایي چې دا راوی روایات باندې اعتراض ده. ابن حبان فرمایي چې دا روایات د بیانولو قابل نه دي، دا هیڅ تایید نشي کېدای. او دای چې څومره روایات ذکر کوي هغه ځان نه جوړي. وګوره میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ نمبر 659. نو افسوس خبره ده چې د دین په مسله کې داسې دروغجنو راویانو ذکر څنګه څوک مني. دستا د کور او د کلی په باره کې د دروغجن سړي خبره نه مانی، او د دین په باره کې د دروغجنو خلکو خبره مانی او دروغجن روایت را اخلي د حلوا د پاره ډیره د ګناه خبره ده. شپږم روایت حضرت انس طرف ته منسوب ده. وایي چې رجب د الله میاشتا او شعبان پیغمبر علیہ السلام وایي چې زما میاشتا او رمضان زما د امت میاشتا. دا یو وګړه روایت ټوکړه ده، لیکن د دې روایت جوړونکې ګړنے والا عبد الله ابن جهزم ده. داغه انتقال په 410 هجری کې شوی دی. بهجت الاسرار هم دی مصنف لیکلی دی. دا روایت دی مصنف د بهجت الاسرار والا 410 کې چې دی وفات شوی دی چې نوم یې دی عبد الله ابن جهزم. دا روایت د ځان نه جوړ کړی دی. مولا علی قری الحنفی فرمایي چې دا روایت او د رجب وغیرہ په باره کې چې څومره روایت دي ټول من غلط او دروغ دي. وګورئ موضوعات کبیر صفحہ نمبر 329 اللعالی المصنوعہ کی امام سیوطی لکھی چې د رجب په باره کې یا داسې روایت د شعبان په باره کې دا ټول من غلط دي. اللعالی المصنوعہ جلد 1 صفحہ نمبر 56. تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 44. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې دا روایت من غلط ہے. الفوائد المجموعہ صفحہ نمبر 61 اندارنگی صفحہ نمبر 102 کی هم راځي چې دا روایت ټول من غلط دي. وم روایت د عبدالقادر جیلانی په کتاب کې د حضرت انس طرف ته منسوب ده چې کله د رجب میاشت چینو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی داسې دعا کوي چې الله زما د پاره رجب او شعبان کې برکت واچوي او رمضان ته ورسوي. عبدالقادر جیلانی په کتاب غنیۃ الطالبین مترجم جلد 1 صفحہ نمبر 653 کې دا روایت ذکر ده. لیکن اوله خبره خدا ده چې حضرت شیخ د دې سند نه ذکر کړي. پورا 500 کالو راویانی پدې کې پریخيري پکاردار چې سند ذکر کړي وي. دویمه خبره ده چې حضرت شیخ رحمت الله علیه دا روایت د هبت الله سقطی نه نقل کړي دي او دا هغه انتقال په 509 هجری کې شوی دی. او دا روایت حضرت انس نه هبت الله سقطی نقل کړي دي او د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وفات په 93 هجری کې شوی دی. نو د هبت الله سقطی او د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ په مینس کې 416 سال فاصله ده. 416 سال مینس کې د نور راویان څه شو. هبت الله سقطی 416 سال مینس کې فاصله ده. دی وایي چې حضرت انس داسې فرمایل، خو دروغ وایي کنه. دغه وخت کې چرته و مینس کې 416 سال والا راویان څه شول. او بیا هبت الله سقطی د محدثینو په نسبت باندې دروغجن راوی دی. حافظ ابن حجر
تبیین العجیب فیما وردا فی رجب کہ ابن عراقی الکنانی نقل کری دی چھ حبت اللہ سقطی فهو الآفا اگورا التنزیح الشریعہ جلد 1 صفحہ 107 چھ حبت اللہ سقطی خود دمر دروغجنو چھ دے لوی آفت و ابن ناظر فرمائی لیس بسقط ظہرا کذبہ التنزیح الشریعہ صفحہ نمبر 123 جلد 1 وی چھ دا سقا راوی نو دا دروغ ترگن شوی دی ابن سمعانی وی چھ حبت اللہ سقطی پخپل کتاب کے دعوی کئی چھ ما پدے کے ټول روایت دا ابو محمد الجوہری پا سند باندے اوریدلی دی وما اغتا اورولی دی لیکن دا خبر دا اغا غلط را ذکر چھ الجوہری انتقال پا 247 کی شوے دے اور حبت اللہ انتقال پا 509 کی شوے دے دو دوی دوارو ملاقات دا سرن دے شوے دے سنگ وی چھ ما الجوہری تا ټول روایات واورول الجوہری چھ کم وقت کی ہوتا غا وقت کی چرتا ہے ذکر چھ الجوہری پا 247 کی وفات دے پا 509 کی ملاقات نہ دے شوے او گورے میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ نمبر 292 پا مینس کی 300 سال کچھر ملاقات دا پارا دا حبت اللہ عمر 300 کالا پکار دے کہ 300 کالا عمر دا حبت اللہ وی نو بیا بداغ الجوہری سر ملاقات شوی انکا نیوی نو دے دروغ وی بہرحال نور روایت شب بارات پبارکی اتم نمبر روایت غنیت الطالبین کی روایت تے چھ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ شعبان پر تمام میاشتو داسی فضیلت لری لکزچ پر تمام انبیاء و فضیلت لرم غنیہ 280 جلد 1 لیکن امام سخاوی رحمت اللہ علیہ پر مقاصد الحسنات صفحہ نمبر 355 کی لکی قال شیخنا انه موضوع چھ دا روایت من گڑت تے امام قسطلانی او ملا علی قاری الحنفی لکی چھ دا روایت موضوع او من گڑت تے موضوعات کبیر صفحہ نمبر 166 امدارنگی تمیز الطیب من الخبیث صفحہ نمبر 113 اتفاق سرات دا روایت ہم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا حبت اللہ سقطی نے نقل کرے اور داغا حالت مخ کی ذکر شے چھ حبت اللہ سقطی دروغ جنو اور قدرتی خبر را چھ پا تاریخ کی 511 ہجری پورے پینزہ کسان حبت اللہ پا نم باندی ترشیوی دی اور پدی کی یو سڑے ہم قابل اعتماد نرے اول حبت اللہ بن الحسن بن مظفر دے ابن نقطہ فرمائلی دی چھ دا سڑے پا اعتبار دا دین نہایت بدترین انسانو دویم حبت اللہ بن شریک بن الحاسب ابن سمعانی فرمائی چھ دا پا بدوالی باندی دا طول علماء اتفاق تے دریم حبت اللہ بن مزنی الموسلی دا سڑے مجہول دے سلورم حبت اللہ بن مبارک الدوانی دا کٹر رافضی معتزلی شیعو دا غیر انتقال 511 کی شہر پنزم نمبر حبت اللہ بن المبارک سقطی دے چاگا دا غنیت الطالبین راوی دے اور دا کذاب و دروغجن دے 509 کی وفات شہر او گورے شب بارات کیا ہے صفحہ نمبر 49 نہم روایت شب بارات مبارکی دے چہرہ دا شب بارات کے روجے ستل ثواب دی حالانکہ شب شپیتوئی اور روجہ ورز کی نویشی یو غلطی خو پکی دادا بلدا چھ پدیک روایت کی راوی دے ابو بکر بن عبداللہ بن ابو صبرہ المدنی چاگا دیر زیاد ناقابل اعتبار سڑے دے ابن حجر عسقلانی تقریب التہذیب 396 کی لکلی دی چھ محدثین و داراوی واضح حدیث یعنی دا حدیث و جوڑون کے اچزان نے جوڑول امام نسائی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ دا متروک الحدیث و کتاب الضعفاء للنسائی صفحہ نمبر 115 امام بخاری فرمائی چھ دا ضعیف و کتاب الضعفاء للبخاری 124 ابن عدی اور ذہبی فرمائی چھ دا روایت منکر دے امام احمد فرمائی چھ ابو بکر بن عبداللہ احادیث دزان نہ جوڑول یحیی ابن معین فرمائی چھ دا اچ شے نو بلکہ شیعو خلیفہ منصور پر تعریف کے دزان نہ روایات جوڑول دا دیر طول خبر و دا پارا میزان جلد 4 صفحہ نمبر 503 بہرحال دا شب بارات یعنی دا پنزلسی اور دا 15 رجب اور دا 27 رجب پبارکی دا علماء اتفاق تے چھ دا دے متعلق سمر روایات تی دا طول من گڑت او دروغ دی ست تفصیل خطا سواوری دا سرد حوالو اور دا نور مزید تفصیل دا پارا زدر تا یوسو کتابونا او دا حقو حوالے پیشکوم چھ علماء حضرات دی بیا پاگی کی اگوری چھ دا دا شیعگان شپیلی او دا دے متعلق چھ سمر روایات تی من گڑت تی محمد طاہر بن علی الحنفی الپٹنی
تذکرۃ الموضوعات صفحہ 45 نہ 46 پورے مولانا عبدالحی لکھنوی 27 رجب و شب بارات مبارک کی فرمائی چی روایت ټول من گڑت تی وګوره آثار المرفوعات 74 نہ تر 82 پورے ملا علی قاری الحنفی موضوعات کبرا کے 328 9 331 پورے امین اللہ قشاوی فتاوی الدین الخالص صفحہ نمبر 145 علامہ شبیر احمد عثمانی الحنفی فتح الملہم جلد 3 صفحہ 174 امام شوکانی الفوائد المجموع مجموعہ 61 اور اندارنگی صفحہ 102 امام قرطبی تفسیر قرطبی جز 16 صفحہ نمبر 127 بل ایڈیشن کے جز 16 صفحہ 85 کی راضی امام سخاوی پر المقاصد الحسنہ صفحہ 300 ابن عربی رحمت اللہ علیہ پر احکام القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 1678 امام عجلونی کشف الخفا جلد 1 صفحہ نمبر 423 اندارنگی جلد 2 صفحہ نمبر 9 اور ابن رجب رحمہ اللہ لطائف المعارف صفحہ نمبر 124 امام ترتوشی رحمت اللہ علیہ الحوادث والبدع صفحہ نمبر 130 ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اقتضاء صراط مستقیم صفحہ نمبر 302 ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 137 علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ المنار المنیف صفحہ 96 پدی تمام و تقریباً 45 کتابونا ما پا آخر کے سرد حوالو پیش کرل مخکنیو حوالو نا علاوہ دا ټول کتابونا پدی تفصیل دا صفحات ڈک دی چی دا 45 یعنی شب برات شپا دا منگڑت شپا دا شیعگانو شپا دا او دا 27 رجب یا دین علاوہ نور چکم 45 دی دا شیعگانو شپی دی اور اغوی خپل فرضی امام مہدی د ولادت خوشحالی پدے کی مناوی او پدے کی داغی حلوہ خوریانی کئی خوشحالیانی کئی او مسلمانانو سنیانو او دو صحابہ کرامونا براعت اعلان کئی اغوی باندے تبرع او اغوی باندے بدر دیوائی مفتی رشید احمد سے 7 مسائل صفحہ نمبر 38 کی لکلی جداد شیعگانو شپدا مہدی پو ولادت خوشحالی کئی امدارنگی پدیش پباندے ایصال ثواب ہم ثابت نہ رے د زیارت د قبرون والا قصہ ہم من گڑت تا چوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پدیش پہ قبر لتلو دا قصہ من گڑت تا 7 مسائل کی مفتی رشید احمد صفحہ 41 کی لکھی امدارنگی علامہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ امداد الفتاوا جلد 4 صفحہ نمبر 26 کی لکھی چھ دا د قبرونو تگ والا مسئلہ ہم من گڑت مسئلہ دا بہرحال دی تمام تفصیل اور تمام تر تحقیقات و ندا معلوم اشوا چی 45 شپا یعنی شب برات داد شیعگانو شپا او شیعہ نما سنیانو داد شیعگانو نخپلا کردی دا او د دې متعلق چې څومره روایت راغلي دي هغه ټول تقریبا 1 2 3 تر آخری حد نهم روایت پورې ټول روایات او حقیقت ما در بیان کو چې دا ټول منګړت او موضوعي روایت دي پدې کې راویان ناقابل اعتبار دي او هغه نه علاوه نور چې څومره روایت د دې متعلق دي او څومره کیسې چې د دې متعلق مشهوري دي تقریبا 15 کتابونه سرد صفحو ما پا آخر کے بیان کرل پدی کتابونو کے صفا علماء کرام لکلی دی چھ دا شپا من گڑت شپا دا او دا سورہ دخان تلکا نا دا آیت لیلہ مبارکنا مراد دا شپا ندا بلکہ شب قدر شپا دا او آغا قرآن کریم نما ثابتا کا چھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اندارنگی بقرہ 180 کی رضی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن نو د شب برات او د 15 حقیقت د مسلمانانو پوڑان دے راغے چھ دا شپا د مسلمانانو د پارا ہیچ حقیقت نہ لری صرف شیعگانو د خپل فرضی امام پا خوشحالے کے وضع کردے دا او زمنگا پیٹ پرست مولیانو چې د خېټه او د حلواګانو او د خو خوراکونو شوقیان مولیان دي اغوی د شیعگانو نه دا رسم او دا رواج نقل کړي او په خپل ساده لوح سنیانو باندې نافذ کړي حقیقت دا دی چې په اسلامي کتابونو کې د دې متعلق چې څومره روایت دي دا غو روایتو جوړونکي شیعگان دي هغه روایت شیعگانو جوړ کړي دي او پاگی کے راویان کٹر رافضیان او معتزلیان
او دروغجن او کذابین او وزاعین دي علماء ته معلومه ده. نو د دې شپې باندې خوشاله کول خو خوراکونه په خول دا د مسلمانانو شیوانه ده. پکار داري چې کم خلق قرآن او حدیث او کتابونه مني نو هغه د دې بدعات او رواجونو نه ځان بچ کی، او کڅوک کتابونه نه مني تش د خپل محلي امامان مني، د خپل محلي پیټ پرست مني، یا د خپل کلی او د کور بډاګان مني، نو هغه دې بیا کوي. الله او رسول او کتابونه کڅوک مني نو شب برات یعنی پنځلسه په اسلام کې هیڅ حقیقت نه لري. د خوراک د پاره سنیانو د شیعاګانو نه راغسته. الله دې موږ تاسو د دې رسمونو او د رواجونو نه په خپل فضل او کرم سره منکی. الله دې د مسلمانانو زړونو کې د خپل کتابونو عزت او احترام پیدا کی. الله دې د مسلمانانو علماو په زړونو کې د خپل کتابونو احترام پیدا کی. الله دې مسلمانانو علماو ته د کتابونو د مطالعه او د سټډي توفیق نصیب کی چې لکه څنګه من په یو روایت او په یوې خبرې پسې کتابونه ګورو، همدارنګه دوی ته هم الله توفیق نصیب کا چې دوی کتابونه ګوري، تش د استادانو او د مشرانو خبرو پسې نزي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. الہ العالمین د حاضر جمع ایمان سلامت کا. پروردگار عالم زمون د ټولو گناهونه معاف کا. الہ العالمین تمام مسلمانانو ته قرآن او حدیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کا. الہ العالمین څومره مسلمانان چې په دې غلطو رسمونو رواجونو کې جکړاو دي، الہ العالمین خپل فضل او کرم سره د توحید رڼا تر او باسا. پروردگار عالم څومره غلط رسمونه او رواجونه چې دي خپل فضل او کرم سره مسلمانان ته نه منع کا. الہ العالمین کوم علماء حق پرست علماء چې خلقو ته د صحیح کتابونو حواله او نشاندهی کړی دا الہ العالمین د مسلمانانو زړونو کې د قرآن او د حدیث د کتابونو د حواله وګرځوا. پروردگار عالم کمی منګړت خبره اسی سنی سنائی خبره اسی د خله خبره چې مسلمانانو زړه ته پریوتلی دي، الہ العالمین ته دا غوی زړونو نه فضل خبره او باسا. پروردگار عالم تمام مسلمانانو ته قرآن او حدیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کا. یا الله سمره رواجونه چې دی خپل فضل او کرم سره ختم کا. یا الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام